بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه. ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم ډیر بخون کې ډیر مهربان. ولا تجادل او جګړه مکوت عن الذين د طرف دغه کسانو یختانون چې خیانت کوي انفسهم د ځانونو خپل سره. ان الله یقینا الله تعالی لا يحب من نکوي من دا غچا سرا کان خوانا اثیما چې دی غټ خیانتګر ګناهګار. یستخفون من الناس ځان پټوي دوی د خلکو نه. ولا یستخفون من الله او نشي پټولې ځان د الله نه. وهو معهم حال دا دی چې هغه الله د دوی سره دی. اذ یبیتون کله چې مشورې کوي دوی د شپې ما لا یرضى من القول د هغه څه چې نه خوښوي الله تعالی د وینا نه. وکان الله او دی الله تعالی بما یعملون په هغه څه چې کوي دوی محیطا احاطه کوونکې. ها انتم خبردار تاسو هؤلاء هغه خلق یې جادلتم چې جګړه کوي تاسو عنهم د طرفه د دوینا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې. فمن یجادل الله نسوک به جګړه وکړي د الله سره عنهم د طرفه د دوینا یوم القیامت په ورځ د قیامت. اما یکونو یا سوک بشید دوی وکیلا زموار او کارساز. ومن یعمل سوک چې وکړي سوءا بدی او یظلم نفسه یا زیاته وکړي په ځان خپل ثم یستغفر الله بیا بخنه غواړي د الله نه یجد الله نو بیا بمومي الله غفور الرحیم ډیر بخون کې ډیر مهربان. ومن یکسب اسما او سوک چې کوي ګناه فانما یکسبه نو بشکا کوي هغه علی نفسه چې ضرر به په خپل ځان وي. وکان الله او دی الله تعالی علیما خپوها حکیما ډیر حکمت والا. ومن یکسب خطیئه او سوک چې کوي ګناه په خطا سره او اسما یا ګناه په قصد سره ثم يرمي به بیا تهمت لګوي داغي بریئا په بی ګناه باندې فقد احتمل نو یقینا چت کړو د بهتان و اسم مبین او ګناه ښکارا.